بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست. نن به په دې ویډیو کې د کمپیوټر د کیبورډ د بټنو دندې ووایو چې کمپیوټر کیبورډ کې کومې بټنې دي او څه دندې ترسره کوي. نو د هغه لپاره به لومړی په سلسلهوار ډول د چپټر په هغه مخ ته لاړ شو چې لومړی موږ کیبورډ بټن ته څه ویل کی وایي کیز وایي یوې بټن ته کی وایي او دوو ته کیز وایي. خو دلته موږ لومړی الفبا ټیک کیز الفبا ټیک کیز څه ته ویل کېږي؟ مطلب دا چې هغه له ا نه تر ځایه د الف نه تر چې کوم ډیټا یې دلته څه ویل کېږي الفبا بټنې ویل کېږي. لکه زه به راسم دلته ما دا هغه کیبورډ تاسو ته ښکاري دلته له دا ای بي سي یا تر زیډ پورې چې کوم حروف تاسو ته ښکاري دا چې دي الفبا بټنې دي. تاسو په ده په واسطه کې ای بي سي ته ولیکئ یا که یو کس وایي زه پښتو لیکم شیفټ آل یو ځای ووهه دا به څه سي تاسو سره زه به چینج سي در سره شیفټ آل. اوس تاسو ګورئ پښتو څه لیکئ هر څه چې تاسو لیکئ دا د څه په واسطه لیکل کېږي د دغو بټنو په واسطه لیکل کېږي. اوس لکه یو کس راځي دلته وایي چې زه غواړم په ورډ پروګرام کې یو لیکنه وکړمه نو هغه لنډ دلته که یو کس هغه ټایپینګ نه وي زده نو دا داسې هم کولی شي چې راسي دا کیبورډ د یو سکیل لارې راولي او دلته څه وکړي لیکنه وکړي. لکه زه غواړم چې دلته افغانستان ولیکمه نو دا زه څنګه ولیکم؟ راسه لومړی الف بیا پ بیا غین الف نون سین نستان لنډ داسې یو لیکنه کولی شئ. او که چېرته غواړئ حروف ولیکئ دا حروف په دوو بټنو باندې څه کولی شئ تاسو لیکای شئ. انشاءالله په ده به پوه شوي یاست. نو دا چې بټنې چې الفبا له کیز یا بټنې چې له ا نه تر ځایه موږ حروف لیکای شو. دویمه نمبر بټن دی نمبر بټن تاسو هم دغه بټنې څه دي دا سرینۍ دا نمبر بټنې د باندې نمبر یې موږ لیکای شو لکه 1 2 3. بل چې دا فنکشن بټنې دي فنکشن بټنې د بیا وروسته موږ له خیره وایي په سرسروار ډول سره خو زه د هغه دندې هغه غواړم بیا جدا یو ویډیو پرې ریکارډ کړم چون هغه که دلته اوس ټوله په لاړ سو هغه چې ده بیا تاسو ورسره کنفیوز کیږئ او بل څه ده د هغه ویډیو حجم هم زیاتېږي. زه به تاسو ته وښیم کله چې فن کلیک کو بیا دلته تاسو F2 F3 یا تر F12 پورې بټن وي بیا دا وروسته له F1 هیلپ لپاره F2 رینیم لپاره یا هم داسې F5 ریفریش لپاره او داسې نورې بټنې دي. بیا دا د هر پروګرام لپاره مختلفې دندې ترسره کوي هغه باندې بیا وروسته له خیره خبره کوو. نو دا فنکشن بټنې سوې. څلورم هغه کې چې ډېرې مهمې دي ټولو ته هغه د ایروکیز دی. ایروکیز مطلب دا چې تاسو به کمپیوټر په دې لاندې کې یو بټنې لیدلې وي دا څلور دانې دو ته ایروکیز بټنې ویل کېږي. دا بټنې څه دندې ترسره کوي نو راځئ نن به تاسو سره په دې ویډیو کې شریکې کړم. نو ګوره لومړی ایروکیز دنده دا ده چې یو کتاب یو صفحه څه کوي کته او پورته بیایي. اوس دا کتاب ده ګوره وخت پورته او کته نه به خو تاسو به څه کوئ یا پیره به دغه کتاب چې یا ویډیو هر څه یا پیره به انتخاب کوئ. زه ورته وایم دا پورته را سره بیا نه بیایي یا پیره انتخاب که دا دې چې ووهه اوس ګوره دا انتخابوه دا به څه سي پورته در سره ځي یا ورته وایه چې نه رالاندې که رالاندې کېږي به در سره. لکه بل مثال یې درکړم دا ویډیو کې ډېر استفاده کېږي. زه راځم دلته یو ویډیو راولم راځم ویډیو ته او په ویډیو کې زه دلته راځم او په دلته زه ویډیو پلی کوم. د ویډیو کې تاسو وګورئ زه په دې ویډیو کې غواړم چې دغه څلور بټنونه څه واخلم کار واخلم. که چېرته غواړم دا ویډیو مخ ته کړمه د دغه ایروکي بټنه چې تاسو ته دلته ښکاري دا ایروکي بټنه به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ اوس تاسو ګورئ دلته کلیک کوم ته ګوره دا زه دلته رایټ ایروکیز ویل کېږي او که غواړم بیرته شاته کړم دلته لیفت ایروکیز وایم دا بیرته په ده باندې شاته کېږي. که چېرته غواړم د ویډیو غږ پورته کړم نو دا بیا په اپ ایروکیز یا پورته ایروکیز باندې څه کېږي غږ یې پورته کېږي. لکه دلته اپ ایروکیز وایي دلته رایټ ایروکیز دلته ډاون ایروکیز چې غږ پې ټیټېږي. زه دا ګوره اوس ګوره غږ یې تاسو پورته دلته والیوم وګورئ دا خپله ټیکې ټیټېږي په ده ټیکېږي. زه غواړم دا ویډیو تېره کړم تاسو دلته وګورئ ویډیو
ګوره تاسو دلته پام وکړئ دا ویډیو څه کېږي تیریږي. نو دا د ایروکیز بټنو دنده یا کار یې وه. بل څه ده دلته موږ په بل هغه کې چې ایروکیز بل نمبریک کیپیډ دی نمبریک کیپیډ خو دلته نشته په زما کمپیوټر خو زه به تاسو ته دا شو کوم چې دا کومې نمبریک کیپیډ کومې بټنو ته ویل کېږي. زه به دا دلته پیسټ کړم او انټر وکړم. تاسو د نمبریک کیپیډ دغه بټنو ته ویل کېږي. دا په ځینې کیبورډونه چې غټ وي یا ډیسکټاپ سره وي دا بټنې کې موجودې وي. دلته ګوره اوس دا کیبورډ ده د کیبورډ کې دا بټنې موجودې وي خو د هغه کمپیوټرونو کې دا بټنې نه وي. نو دا دی څه نمبریک کیپیډ بټنې چې دا د ماشین حساب د باندې کوي خلک دا زیاتره بانګو کې ډېر استفاده کېږي. اوس خو په یا داسې کوم هغه کې نور خو موږ کمپیوټر کې هم دا بټنې لرو په دې کیبورډ په دې سر کې که تاسو دلته وګورئ یو دوه درې ټول موجودې وي خو دا بېلې دلته ورسره دلته بېلې یو دوه درې موجوده وي چې دا بیا سړی ټایپینګ هم بیا جدا موږ یو ویډیو غواړو پرې ریکارډ کړو چې د ټایپینګ به څنګه کېږي او همداسې که نور څه معلومات وو هغه هم پرې ورکوی شو. مطلب دا تاسو کیبورډ دغه بټنې هم د جمع تفریق د جمع تفریق ضرب هر څه کې شته یا موجود دي. یعنې مطلب دا په لویو کیبورډو کې دا دوه ځله دا څه تکرار شوي دي. نو دا وه د نمبریک کیپیډ بټنې. بل چې دا موږ په نمبریک کیپیډ باندې هم خبرې کړې او وروسته سپیشل کې د سپیشل کې به له خیره په راتلونکي ویډیو کې خبرې پرې کوو. نور ښه وخت ښې چارې.